السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به وي. عزتمنو، په نوي ویډیو کې درته هرکلی مرګرو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلی دی. د اکوړه خټک سره تعلق لرونکی د نیبرهوډ کونسلر رفیق الله چې د کار په حادثه کې ډیر زیات زخمی شوی دی. آیا دا څنګه زخمی شوی دی او د اکسیډنټ کولو اصل وجه څه؟ مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ، مکمل معلومات نه حاصل مرګرو. ویډیو کتنو مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وای نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره ډیر رسي او د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږي. مرګرو د اکوړه خټک سره تعلق لرونکي نیبرهوډ کونسلر رفیق الله چې نن په د کار یعنی د موټر اکسیډنټ کړی دی او هغه کې ډیر زیات زخمی شوی او زخمی حالت کې بیا پیښور ته هسپتال ته راوړل او اوس په پیښور هسپتال کې علاج شروع. کلی خلکو دا وینا و چې د په یو موړ کې تاویدو چې د د وجې د موټر والا بریک فیل شو او بریک کار نه کولو. د هغې په وجه چې دغه د یو پل نه لاندې پرېوتو او د ګاډۍ لاندې د بوټو کې راویسار شول او بوټو سره ولګېدل چې د هغې په وجه د ډېر زیات زخمی شول او زخمی حالت کې بیا دا ریسک 1122 والا راغلل او دا بیا په هغه ټایم کې هسپتال ته وړل او د کور ته اطلاع ورکړه چې د رفیق الله سره داسې حادثه مخې ته راغلې دي. مرګرو نورو ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ چینل بس تاسو ته زر تر زر او ضروري خبر زر تر زره در رسي. مرګرو ویډیوګانو لپاره نورو ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.